طالبانو چیرته او ولې پاکستاني طالبان نیولي دي؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د پاکستاني طالبانو تحریک له 15 نه تر 30 غړي نیولي او دا مهال له دوی سره بندیان دي. د دې وزارت لپاره د طالبانو ویان عبدالمتین قانع یو ځل بیا هغه ژمنه تکرار کړې چې طالبان به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې څخه د هغوی پر ضد د استفادې اجازه ورنه کړي. نن په افغانستان کې هیڅ ډله فعاله نه ده. دا مهال د ګڼ شمېر داعشیانو ترڅنګ د ټي ټي پي تر 40 غړو بندیان دي. هر هغه ډله او شخص که غواړي چې افغانستان کې ناامني جوړه کړي او له دې ځایه نورو ته ستونزې رامنځته کړي مجرم په توګه پیژندل کیږي او له منځه به یوړل شي. په څرګنده د طالبانو دغه ځواب د پاکستان د هغو غوښتونکو مقابل کې کوي چې له دوی د ټي ټي پي د رهبرۍ او غړي نیولو غوښتنه لري او په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 22 وسلوالې ډلې فعالې دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې